نیمن شوې نیمن اوس نیمن ته 80 غواړي وکړه څو مکې مو 80 سوي دي باید ځان یې ولا کې شي کوي Что это надо все? Ну, понятно, да? Понятно, вирус. Я сахар сишеру келе. Ценгая. السلام عليكم. څنګه شي په خیر خیر کې راته ورشه راته کړو یې مو سره راکو Mamá las va a hacer ya. Ya va. Claro, más. हमारे जात पार्क شریعه خرڅ یا او کوم زمانم بیدلات دغه سن میرداد مرز د پلارو د نکسه د کسب دی او بل دغه سن میش دا پاو د مخه ارزانو یا په 15 افغانو یا په 6 افغانو اوس په پاپا سل افغانو دی اوس د حیوانانو رسکروزي ولاک پیدا کیږي سر خلاصانو دغه د تقریبا ما بس په یو شل کال کې زیات درته خرڅوم د مخه ځمانه کګانو خرڅوي ما پلار خرڅوي معنا په د هرات راځي دا تقریبا یو شل کال به کې ما خپل شل کال کې نو د مرد نکګانو د درته تقریبا یو من خرڅو تقریبا د 15 من شدو دی یو من دا تقریبا یو من شجسه دغه راوځه د یو من شدو یو من پیروسه تقریبا 15 من شدو سره راوځه وا که په پیری ور باندې دې مسیج وکړي واز موږ سس کندهار خلک شوکان دي و د کندهار خلک شوکان دي د په خواني خلک خوري دا اوس خلک نه خوري زمان محمد خان دی کندهار ښار اوسېدونکی یو سهار وختي راوځو دلته ورزش کوو سپورټ کوو ګرځو او بیا چې کله ځو د ناشتې پر وخت باندې څه خوراکي مواد هم د ځانه سره وړو د مثال په طور لکه دا پیروي چې اوس ستا د دې سړي سره څه خبرې وکړلې د ده څه معلومات واخیستی او د ډېره پخوا څخه د کندهار د خلکو دغه شی خوراک عادت دی او دا پخوانی شی دی او صفا شی دی په نسبت د نورو شیانو چې اوس راوتلي دي ځکه دا لاسي شی دی په دې کې دا شیان نشته چې هغه د انسان د بدن دپاره متضرر وي او بله خبره دا ده چې دا بیچارهګان اوس په خپلو کارو کې ډېر شاتګه کړی دي هغه په دې خاطر باندې چې هر طرف ته ګراني ده دا جیفه ده د کټني نه خرڅي دا مشکله ده چې ولا کټني نه او ته بند کړي
واخه هغه ورڅه واخه پیره ورڅه واخه السلام علیکم سب شی په خیر یې شکر دې خدای السلام علیکم سب شی په خیر یې شکر دې قربان دې څنګه دې کارونه مستا کارونه نه الله ته کوم ځای یې څه زه د لښکرګاه د نادعلي د خوشحال کلي ښه دلته کور ځای یې نسته کور ځای مې دلې نسته مسافر یا مسافر. شپه چیرې کوې څه شپه په هوټل کې ښه کابل دروازه تا ول روزانه کارونه څنګه دي دلته ستا زه روزانه کله پیدا شي ما خدای سوچ پې کېږي که نه مې لیدلي هغه چې کار ورسره وکړو پیسې پې پاتې شي دی منډې کړي ولاړ سي روزانه و څو ده روزانه کله 300 وي کله 250 وي کله 200 وي کندهار څنګه ځای دی دلته کارونه کندهار سته ماشاءالله ښه ځای دی اوښه دی یا خالق ته نه کولی او دلته ګای وخت یې پیره وي شیدې او دا هم خورې دا د کندهار د هرات یا نه مې ده خوړلې ولې نه خورې دي صاحب نو خو ښه کار نه ده نو سپورمونډه کوم یا به مې لاس ماتې یا به مې پښه ماتې دا دې په خپله راکوي غني باچا ده په 50 کلدارې زه ولاړ شم مزدور شم هغه ماته بچي